ظفرالدین کوکري نوم و د کوکري لقب و ظفرالدین نوم و د پلار نوم یې نصرالدین و نو هغه له یو ځله یو سپین ږیری سړی راغی او درخواست یې لیکلی چې صاحب ما نوکر کړ نو هغه چې پیش کړو ځان ته نو سوچ وکړو چې یاره هغه وخت خو د تورو جنګونه وو نو دا بابا دې وخت کې به ته څه خدمت وکړې نه جنګ شي کولی سپین ږیری د ډېر عمر سړی نه د آسونو د څه خدمت شي کولی نه څنګه خو چې وزیرانو تا ما ته صاحب دا دومره په زرګونو خلک یې خوري او تنخواه لري دا دې په کار دي یو وزیر ته تپوس وکړو یا ته بادشاه تپوس وکړو چې بابا نوکر کېږي خو څه صلاحیتونه او تجربه هغه ویل صاحب ورته تجربه خو څه تجربه یې ده ویل صاحب د بادشاهانو ښځې ډېرې خوښې او زه په ښځو کې ښځه پېژنم د بادشاهانو آسونه ډېر خوښې زه په آسونو کې آس پېژنم د بادشاهانو هلکان ډېر خوښې چې ډولۍ لیکي او زما څه پاردل کړي زه په سړو کې سړی پېژنم نوکر یې کړم چې نوکر یې کړم چې څه ورځې وشو بادشاه په ښکار تللی دی په ښکار تللی دی واپس چې راځي داسې یوه بانډره د غره لمنې ته او دې ښه یو څو کوره دي ونې دي د یو ونې سټې ته یو واس تړلی دی هسې تړلی دی خو ډېر ډولی دی ډېره مینه پرې د بادشاه ورغلی ده او ډېرې خوښ شوی دی چې راغلی دی بابا ته یې ویلي چې بابا تا ویل چې زه په آسونو کې آس پېژنم او داسې په پلانۍ بانډه کې یو واس ته یې ونې ته تړلی ته خو لاړ شه ویې ګوره سورلي پرې وکړه او ویې ګوره چې څه قسم آس دی دا خو د بادشاه سړی و چې لاړو هغه بانډې ته هغه داسې خاوند یې هم راوغوښتو تپوس یې د بادشاه سړی و آس باندې ورسور شو منډه یې پرې وواله تجربه یې پرې وکړه چې راغی نو بادشاه ته تپوس وکړو ویل څنګه آس دې خوښ شو هغه ویل صاحب ډېر ښایسته دی او ډېر ډولی دی او ډېر مزدار دی خو د خرې د نسله دی هغې هغه خاوند راوغوښتو لاس ویل دا ستا چېرته اخیستی هغه ویل صاحب دا خو ما یو آس په اخیستی و ما ساتله بیا هغه آس په مال شوه هغه بیا په لنګانه کې مړه شوه نو دې اصله مې یوه غټه خره واخیسته د پیو لپاره دا د هغه خرې په پیو باندې بادشاه وایي چې سپین ږیری خو دې وځي نو سپین ږیري نه تپوس وکړي چې تا په څه معلوم کړو چې دا د خرې د نسله وي ویل صاحبه اس ته چې ورسور شي او منډه پې ویس غلی نو سر نه یې غوړي سر نه یې غوړي خره ته چې ورسور شي منډه پې وی نو سر ښکته وړي اصله چې په دې ځای ټک ورکړي سر نیغ کړي غوږونه وشڼوي خره چې په دې ځای ټک ورکړي سر ښکته کړي ما په دې تجربه نو بادشاه وویل چې سړی خو د تجربې خاوند دی او ډېر هوښیار دی چې څه ورځې وشي بیا په ښکار لاړ چې لاړ بیا په یوه بانډه راځي چې ګوري د یوونو سوري ته کټونه پراته دي او ښځې پکې ناستې څوک بیرابه کوي او څوک بنین کوي او څوک رومیال کوي او څوک څه کوي یوه جینۍ پکې ده چې ډېره د بادشاه خوښه شوې ده ډېره ډولۍ ده باریداره ده ښایسته ده بیا بادشاه راغلی دی سپین ږیري ته یې ویلې چې بابا داسې په پلاني ځای کې یوه بانډه ده یو څو کوره دی یوه جینۍ پکې وه ته خو لاړ شه هسې وینه تګ راتګ او خبرې اترې ورسره وکړه دا تللی دی نو خو د بادشاه سړی و هلته یو قسم مېلمه شوی دی دا جینۍ پلار هم دی د جینۍ خبرې اترې تګ راتګ هر څه لیدلي بېرته چې واپس راغلی ویل صاحبه جینۍ ده ډېره ښایسته او باډیداره او ښکلې خو د ډمې د نسله ده د ډمې د نسله ده هغه یاره چې بادشاه هغه سړی راوغوښتلی جینۍ پلار راوغوښتلی دی هغې نه تپوس کړی دی چې بابا دا واده تا د کوم ځای نه کړی هغه ورته ویل چې صاحب زما مخکې یوه ښځه وه هغه چې مړه شوه نو بیا یوه ډمه وه چې زما ورسره تعلقات دي او ډېر تعلقات مې اوسوي نو بیا راته رسېدي بعضو خلکو مشرانو ویلو چې دا ډمه ده ستا ورسره ډېر تعلقات دي خو داسې وکړه چې په نکاح یې واخله دې بدکارونه به هم بد شي ستا به هم ثواب وشي نو هغه بیا په ما په نکاح باندې واخېسته دا
جنۍ دا اکاډمي لور ده بیا شپږ کاله دا وچه هغه مړه شوه ها. اوس مې بله ښځه کړې باچا وویل چې سپین ږیری خو دې نو اوس لیوز واټې تجربې خاوند دی چې څه ورځې وشو جو بادشاه بیا راوخته ځان له ناست دی ویل بابا تا ویل چې زه په سړو کې سړی پېژنم زه څه قسم سړی یم ها هغه ورته ته داسې سړی چې بادشاهي ظفرالدین او د پلار د نصرالدین باچا زوی د شام بادشاهي او د شجاع جلال دی هغه ویل نه رښتیا خبره ویل صاحب نو زه به ته نور څه خو بادشاهي او د باچاهي اخر دا چې مجبور یم ها ویل رښتیا را باندې ویل بیا به سزا راکړي وعده یې ترې واخیسته ویل ته د هندو نه پیدا یې د هندو بچی یې ها باچا کور ته ننوتو مور ته یې ویل چې مور یې زما پلار څوک چې ستا پلار نصرالدین باچا و د شام ماسته باچا و ماسته ها باچا و داسې و داسې و داسې اخر دا چې ویل نه په رښتیا به ځان وژنم خو رښتیا راته و هغه ویل په رښتیا به ته څه وم بچا خو د نصرالدین باچا زوی یم ستا نوم ظفرالدین دی د هغه نوم نصرالدین اخر دا چې ویل بچا رښتیا را باندې نو ستا پلار خراب و د بچو د راوړو قابل نه و او دلته یو حکیم و هندو زمونږ د خاندان علاج به یې کاوه ستا د پلار په اجازت پس د هغه سره میلاوېدم نو ته د هغه نه شوې چې یاره تربورانو ته مې دا پاتې را بچي دا باچایي پاتې نه شي نو ته دې نو باچا بیا سپین ږیری ولې چې باره د خدای چېرته چاته ونه ویل په ورته ګټه کې وټه کړې